بسم الله الرحمن الرحیم. څوک سوال لري په کاغذ یې نوشته کې لاس په لاس کې دا ورور پوښتنه کوي موږ په سعودي کې کار کوو دکان مو دی هلته زموږ څخه حکومت زکات اخلي آیا موږ دوباره بیا زکات ورکو که هغه صحیح دی؟ نه بالکل صحیح دی چې کله حکومت ستا څخه د زکات پیسې اخلي ته چې پیسې ورکوې د زکات نیت کې وکړې بالکل زکات صحیح دی. باقي دوامه خبره بیا دا ده چې کله ته زکات ورکوي تا څومره ورکوي. مثلا مثال وایم په تا باندې د 6 کال زکات 2.5 دی تا 2,000 حکومت ته ورکړلې 500 بقایا پاته دي نو بقایا هم ادا که بس دا خبره ده. نور چا څومره دي ادا کړي دي زکات غاړې دي په خلاص دي بیا دوباره ادا کېدل نه غواړي مشکل نشته. اصل دا زکات ټولول دا دی د حکومت وظیفه باید حکومت یې ټول کی زکات. دا ورور وایي که 3 رکعاته تیر وي د امام سره تا نه وي کړي 1 رکعت یې کړی وي نو دا 3 رکعاته به څنګه راګرځوي قرات به څنګه وایه چې کله د امام سره اخري رکعت ونیوي 3 رکعاته تیر وه نو بیا چې امام سلام وګرځوي ته به ولاړ سې سبحانک اللهم به ووایه اعوذ بالله به ووایه بسم الله به ووایه الحمدلله به ووایه سورت به ووایه بیا به رکوع سجده وکړې چې 1 رکعت یې وکړي بیا به کښېنې ځکه 1 رکعت خو د امام سره کړی دی 1 رکعت به اوس وستا وکړي بیا به کښېنې بیا به اتحیات تر عبده ورسوله پرې ووایه چې بیا ولاړ سولې په دې رکعت کې به بیا الحمدلله او سورت دواړه ووایه خو کښېنې به نه تر دې وروسته په آخري رکعت کې بیا خالي الحمدلله ووایه سورت به نه وایه په آخر کې به بیا کښېنې بس دا یې طریقه ده. د امام وروسته چې اول 2 رکعاته کوې په دې اولو 2 رکعاتو کې الحمدلله او سورت دواړه ویل کېږي په آخري رکعت کې سورت نه ویل کېږي او خو د دغه 2 رکعاتو چې الحمدلله او سورت ویل کېږي د دوی په مابینځ کې به کښېنې ځکه 1 رکعت د امام سره کړی دی 1 رکعت چې بل ورسره وکړي نو بیا به دا 2 سره یو ځای کړي وروسته به ناسته وکړي. نفل لمونځ باید په څنګه طریقه سره وسي که یې طریقه د 4 رکعتونو او د 2 رکعتو راوښیه. نفل لمونځ ټوله ډک دي که 2 رکعته دي هم ډک به یې کوې که 4 رکعته دي هم ډک به یې کوې. نورې طریقه هغسې طریقه ده لکه د فرض لمانځه فقط په ډک او تش کې فرق دی یعنې دا مطلب که 4 رکعته کوې هم 4 سره کې به سورت وایه تر الحمدلله وروسته به سورت وایه که 2 رکعته کوې هم تر الحمدلله وروسته به سورت وایه. او یو خبره دا ده که 4 رکعاته کوې نو په اوله ناسته کې چې کښېنستلې التحیات به تر عبده ورسوله پرې نه وایه تر پایه پرې بیا وایه. التحیات به د چا پرې وایه تر پایه پرې بیا وایه. او که تا د 4 رکعاتو نیت کړي وو خو چې 2 رکعاته دې وکړله التحیات دې وویله سودا دې سوله چې بل کار وکړمه پر 2 رکعاتو کې سلام ګرځوي هم یې ګرځولی سې نیت خو دې 4 رکعاتو کړي وو خو چې 2 رکعاته دې وکړله یو بل کار در پیدا سو بس تا د 2 رکعاته بس دي نو که دې سلام ګرځوي هم یې ګرځولی سې کم مشکل نسته بخښي کې نور بل خاص فرق نه لري. که خاصه پوښتنه بله و دوباره یې وکړه. بعضې خلک وایي چې د 12مې یا د سفرې په میاشته کې واده یا شادي نه ده ښه دا کم شرعي دلیل لري؟ دا شرعي دلیل نه بلکې د شریعت خلاف عمل دی. دا د پخوا زمانې څخه دا خبره مشهوره ده خلک په سفره کې د سفرې په میاشته کې واده نه کوي شادي نه کوي دا د غم او د نحوست میاشته بولي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې اعلان وکړي لا سفره ولا هامه ولا طویره. نبی علیه السلام ول دا خبرې نسته په اسلام کې چې د سفره په میاشته کې به واده نه کوي پلانکی به نه کوي. ټوله میاشتې د الله پاک میاشتې دي ټوله وختونه د الله پاک دي. پلانکی میاشته بده ده پلانکی میاشته ښه ده پلانکی کې نحوست دي دا ټوله غلطې دي. په میاشتو کې کم فرق نسته د سفرې په میاشته کې واده وکړه هیڅ مشکل نسته. ما 3 کاله روژې نیولې دي خو زما څخه غټ ګناهونه سوي منګر روژې مې نیولې دي اوس زه څنګه وکړم د دغه روژو کفاره به ورکړم او که به یې نیسم
څه مطلب یعنی روژې دې نیولې دي ګناه دې کړی څه مطلب روژه دې ماته کړې دا ګناه که بله ګناه خو ته وایې روژې مې نیولې دي چې روژې دې نیولې دي نو بیا کفاره ولې ورکوې ګناه دې کړې ده د ګناه لپاره خو توبه ده ها که دې په روژه کې ګناه کړې ده داسې ګناه چې روژه په ماته ده نو بیا خو که دې په قصده باندې داسې ګناه کړي چې روژه دې ماته کړې وي نو بیا خو د روژې را قضا او که داسې ګناه دې کړي چې په هغه سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي نو بیا به قضا او کفاره دواړه ورکوې دا چې اوس د ګناه ماته معلومه سي یا خبره معلومه سي ځکه بعض شیان دا رقم دي چې په هغه باندې خالي قضا لازمیږي په بعض شیان داسې دي چې په هغه باندې قضا او کفاره دواړه لازمیږي نو هغه چې بیا د یو عالم څخه پوښتنه وکړي خپل حال صورتحال ټول ورته بیان کړي پوښتنه یو کس د یو ممنوع او حرام فعل نه نظر وکړو یعنی که هر وار یو دا فعل کوم ما باندې 3 ورځې روژې دي ما باندې نو نظر څه حکم دی نو که کار وکړي نظر پر لازم دی 3 روژې پر لازم دي خو البته 3 روژې پر لپسې نیول که دا ویلي و چې په نظر کې چې پر ما باندې 3 روژې پر لپسې لازم دي نو بیا پر لپسې نیسي او که پر لپسې نه دی ویلي نو بیا پر لپسې نه دی پر لازم بیا که یوه ونیول یوه هفته بعد یې ونیول بله بل ورځ ونیول هم صحیح ده باقي کې دا کار وکړي روژې پر لازمي دي نظر یې کړی دي نظر منعقد سو بیا که غلطي وکړله بیا 3 روژې نظر هغه پر نیسي ما ښځه په نکاح کړله په 4 لکه افغانۍ 3.5 لکه ما ورکړه 50,000 پاتې شوه د جنکۍ مور پلار مخکې له نکاح وفات شول ورور یې د 50,000 روپۍ مطالبه کوي خو خپله ښځه مې ما ته دا پاتې 50,000 افغانۍ معاف کړي او دا وایي چې زما ورونو ته دا خبره مه کوه چې زما ورونه خفه کېږي نو دا 50,000 روپۍ زه ورکړم ورونو ته یا مې ورکوه ورونه څوک دي 50,000 غواړي د ورونو پیسې نه دي دا خو د ښځې پیسې دي د ښځې پیسې دي نو چې ښځه تا ته در معافوي بیا ورونه څوک دي چې تاسو 50,000 غواړي یوه روپۍ چې ور نه کړې یوه روپۍ ډېره ده که لږ چې ور یې نه کړې دا زموږ په خلکو کې دا رواج دی وایي دومره به ما ته راکوې دومره به مې ښځه لور در کړې ده فلانکۍ خور مې در کړې ده دا غلطه ده دعا وکړه چې الله اول ما ته دعا وکړه چې الله تعالی علم را نصیب کړي الله پاک دې زما سره کامل علم در نصیب کړي سره له عمله پوښتنه مې دا ده که یو څوک پر چا موټر خرڅ کړي او هغه کس یوه ورځ وروسته پښیمانه سي له ده نه که یو څه اندازه پیسې تاو کړي دا جایز دي یا ناجایز پښیماني ګرځول په اسلام کې نسته ناروا ده 2 صورته دي یو صورت دا دی چې زه ستا سره سودا وکړم پر تا مې موټر خرڅ کړي ته چې موټر رانیسې و ما ته ووایه چې وروره ما ته 3 ورځې خیار راکړه دې ته خیار شرط ویل کېږي چې ورته وایي شریعت کې خیار شرط ته و ما ته ووایه چې وروره 3 ورځې و ما ته اختیار راکړه زه مشورې کوم د ملګرو سره که مې خوښه سوله په کور کې مشوره کوم که مې خوښه سوله خو زما دی موټر که مې نه سوه خوښه بېرته یې در کوم نو په دې 3 ورځې کې که ستا خوښه سوله سودا ده که دې نه سوه خوښه بېرته به موټر را واپس کړي په دا صورت کې خبره خلاصه ده یا خو مشکل نشته که ستا نه خوښه موټر به راکړې زه به پوره پیسې در کوم یو صورت بیا دا دی چې ما او تا مکمله صحیح سودا وکړله خیار معیار نشته ما موټر در کړي تا پیسې راکړې سبا ته بېرته پښیمانه سولې اوس په شریعت کې پښیماني نشته یعنې دا مطلب که تا ول زه پښیمانه یم موټر نه غواړم په دا پښیماني باندې ته ما ته موټر نسې راکولی تر څو چې ما راضي نه کړې که مو سودا ختمول د دواړو طرفینو رضا ضروري ده لکه په اول وارې کې چې سودا کوو د دواړو رضا ضروري ده بیرته د سودا په ختمولو کې هم د دواړو رضا ضروري ده که سره راضي سولو زه در سره راضي سولم بیرته به په هغه پیسو ختموو چې په څو باندې در باندې خرڅ کړي دي بیرته به هغه پیسې ټوله در کوم موټر به درڅخه اخلم 1 روپۍ هم نسم ګرځولی که مې 1 روپۍ وګرځول دا ناروا ده دا چې خلک پښیماني ګرځي دا شرعاً ناروا ده ناجایزه ده
د ګیري او سر تورول څنګه دي؟ تک تور کول نه دي صحیح، او سرمایي بیا پروا نه لري، هغه صحیح دي بلکې مستحب دي. د بدن یعنی د ځیګر او پښو او لاسو وریښتان خریل څه نو یې خرې ولې وروتلې څه یې کوې لاسونه پښې خرې ورور څه در پېښه د لاسونو پښې خرې خلک بغلونه نه سي خرې د لاسونو پښې خري حاجي صاحب بیخي نه دي لاس یې ډېر کېږي مخل بغلونه خري لاسونه خري. مطلب دا دی چې غیر مناسب عمل دی، نامناسب عمل دی، ناجائز نه دی خو نامناسب عمل دی. یو طالب د بل طالب سره چش کې چش په علوم کې دا خو ده دا خو ته پښتنه دی خو ده لیکلي د پښې په علوم کې دیني دي. یو طالب د بل طالب سره په دیني علومو کې سیالي کوي، آیا دا سیالي روا ده که یا بالکل روا ده؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، په دې کې باید یو د بل سره منافسه او مقابله وکړي، خو نیت به یې صحیح. یعنی زه د دیني علوم حاصلوم د څه دپاره حاصلوم؟ زوم کوشش کوم چې ډېر علوم حاصل کم چې الله جل شانه راضي کم، ته هم کوشش وکړه چې ډېر علوم حاصل کړې چې الله جل شانه راضي کړې، د الله جل شانه دین زده کړې. دا بالکل صحیح ده. یو بیا دا دی چې زه علوم حاصلوم تر تا ځان لوړومه، د دې دپاره حاصلوم چې سبا بیا لوی نوم ترلاسه کم، ته ډېر علوم حاصلوې چې نوم ترلاسه کړې، دا بیا نه دی جایز، ځکه دا علم د الله دپاره نه سو، دا د ریا دپاره سو. مولوي صاحب پوښتنه لرم که څوک غټ موټر لري او د کور لپاره ورباندې چش کوي د کور لپاره ورباندې خط خو لږ سم لیکي سس قربان سم دا خط خو نو لا نصر الدین لا ولا کوي نه نفقه ګټي او د کور لپاره ورباندې نفقه ګټي. په دې کې زکات کیږي. د موټر قیمت هم $10,000 دی. د کور د لپاره نفقه په ګټي یعنی څه مطلب په کرایه چلایي، نو چې په کرایه باندې دوه صورت دي. د کور لپاره غټ موټر لري که په $10,000 نه په $10,000 همي که خپل پکې سپریږي زکات نشته. یاو دوهم صورت دا دی چې با موټر خرڅیې بدلې را بدلې، مثلا $10,000 یا $10,000 دا موټر دی واخلې لکه دا د بارګین والا، بیا دا خرڅیې بیا بل اخلي چې لږ ګران سي بیا بل اخلي، بیا د موټر په قیمت کې زکات لازم دی. دریم بیا دا دی چې موټر لري دا موټر چلایې یا بار پکې وړې راوړې بارونه یا په کرایه باندې سوارلي پکې وړې راوړې، بیا د موټر په قیمت کې زکات نشته. د موټر چې کم حاصلات دي ټوله کال چې کم حاصلات دي ستا سره پاته دي، یو خوړل سوي دي هغه نه چې کم حاصلات د کال په پای کې پاته دي پر هغه حاصلاتو یې زکات کېږي، که نه و پاته زکات نشته. پوه شوز په مسله باندې څو صورت بدې ټوله بدې نیرکشنه ویل بدایس کویش یاس جواب نه راکوي. بدایس کویش کومې چې ویش یاس لاس پورته کوي ویش یاست څو مسلې مې ول درې که $10,000 دی اخیستی خپله پکې سپریږي زکات نشته. که دې په $10,000 اخیستی وي خو خرڅیې د بارګین کار کوي، د شورم کار کوي، موټر واخله بیا چې قیمت سي بیا خرڅ کوي بیا بل واخله، بیا پر قیمت زکات دی. او کې چلایې داسې چلایې چې سوارلي پکې وړې یا دغه پکې وړې دغه بار، نو بیا د په قیمت کې زکات نشته. چې دا کم څه ته په ګټې هغه ګټه کې د کال په پای کې نصاب ته رسېدل و یا نور مال هم و در سره یو ځای کې نصاب ته رسېدل د کال په پای کې بیا پر هغه زکات دی، که نه و پاته زکات نشته. داسې څنګه ووایم ده د پلار پیسې له ما سره دي خو پلار
د پلار پیسې له ما سره دي خو پلار شیخ فانی دی زکات وخت را رسیدلی وو چې شو ورونو چې مخالفت کوي زکات مور کوه پلار څه وایي نو پلار تا ته اختیار درکړی دی په دې کې اختیار کې درکړی دی که اختیار درکړی به د ورونو مخالفت اختیار نه پلار ژوندی دی د پلار اختیار دی که پلار تا ته اختیار درکړی تی وکیل ټاکلی پر تا باندې لازمه زکات ادا کړي د ورونو اختیار ته اعتبار نشته د نور بل جمعه وای وخت موټر سایکل سودا په قرض اخلم بیرته په قرض خرڅوم ما ته جایز دي کنه که په قرض اخلي پر بل چا په قرض خرڅوي د دې څخه دی په قرض واخسي ګران بل په بل چا په قرض خرڅوي ارزانه ده پروانه لري او کې بیرته په داغه سړي باندې ارزانه خرڅوي د دې مثال په 1 لک واخسي بیرته په 80,000 ورکوي بیا په نقد بیا نه جایز